السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو چارچاپیره خو وینئ ستاروي دي ماشاءالله ښه ډک دي. لوی اختر را روان دی. یو ځل بیا زموږ او ستاسو د امتحان شپې ورځې دي. دا هغه اختر دی چې کوم موږ او تاسو ورته د قربانۍ اختر هم وایو. هغه قربانۍ چې حضرت اسماعیل علیه السلام باندې ابراهیم علیه السلام کوله. خو الحمدلله په دې به موږ تاسو شکر وباسو چې الله تعالی موږ او تاسو خپل د اولاد د قربانۍ څخه بچ کړو او موږ او تاسو قرباني په څارویو اوس کېږي. دا ډېر غټ لوی فضل و کرم د الله تعالی. زه شاته ځکه ګورم چې ویرېږم که مې ونه وهي. نو سږ قمر بنسټ بیا هم غواړي په وطن کې ستاسو قرباني دلته وکړي، تاسو خپل آرام اختر وکړئ. موږ به انشاءالله ستاسو قرباني دلته په افغانستان کې کوو. پوهېږه افغانستان کې قرباني ولې ضروري ده. دلته داسې فامیلونه داسې کورنۍ شته چې هغوی په میاشتو غوښه نه ویني. دا ستاسو قرباني د همدې د سترګې. نو که څه کال بیا هم غواړئ قرباني په افغانستان کې وکړئ نو قمر بنسټ ملګري ټول تاسو خدمت کې دي. غټ مالونو قیمت هم درته په سکرین ښکاري، د ګډ قیمت هم په سکرین شته او شریکه مالونو قیمت هم شته دی. یا رب کریمه ته پکې خیر واچوي. نو که چېرته قرباني کول غواړئ وټساپ نمبر درته په سکرین ښکاري. مرستو آنلاین مرستو لپاره لینک هم په سکرین درته ښکاري. موږ به خدمت کوو. تاسو خپل اختر کوئ انشاءالله. موږ به 2-3 ورځې تاسو ته قرباني کوو او هغه ورونه چې قرباني پې واجب نه ده ویډیو سره شریکه کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.